د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت وروستي 48 ساعتونه د جمهوریت په وروستیو 2 ورځو کې په کابل او ولسمشرۍ ماڼۍ کې څه تیر شول. د اګست د 14مې سهار په پلازمینه کې عادي ژوند روان دی، خو طالبان کابل ته په نږدې کېدو دي. ورسره د بیلابیلو هیوادونو د سفارتونو تړل کېدو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ریپورټونو هم اندېښنې ډېرې کړي دي. خو له دې سره ناټو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام خبره کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان وضعیت له کنټروله وتونکی دی او د امریکا دفاع وزارت کابل خوندي بللی، خو د طالبانو پر ډراماټیک پرمختګ یې اندېښنه ښودلې. د جګړې له ډګره راپورونه دا دي چې د افغانستان د نیمایي ولایتونو مرکزونه اوس د طالبانو په ولکه کې دي. د روزګان، ټرینکوټ، د غور فیروزکو او د لوګر ځینې سیمې تازه طالبانو نیولي او په شمالي ولایت بلخ کې بیا سخته جګړه شوې. د اګست 14 سهار 9 بجې او 10 دقیقې ګنګوسې دي چې ولسمشر محمد اشرف غني استعفا کوي او ولسمشرۍ ماڼۍ پرېږدي. د یوه سلاکار وحید عمر د یادښت له مخې نن یې په اجنډا کې 3 مهم کارونه دي. یو دا چې ولس ته نوی پیغام ثبت کړي. د پرونی پیغام د نه خپرېدو پریکړه شوې، هغه د طالبانو پر ضد د مقاومت په اړه او پرون یې د دفاع وزارت له چارسمبالي بسم الله محمدي سره په بالاحصار کې ثبت کړی و. دویم کار له شمالي ولایتونو کابل ته د راکړه شوو کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره په یوه جلسه کې ګډون دی او دریم له ځینو سیاسي مشرانو سره په ارګ کې کتنه ده. د اګست 14 غرمه سیاسي بېثباتۍ او د جګړې زور د ډالرو پر وړاندې افغانۍ راغورځولې ده. پر بانکونو او ښار کې د خوراکي توکو او غلې پر پلورنځیو ګڼه ډېره شوې ده. خلک وایي که جګړه تر کابل را رسیږي باید کورنۍ یې پر خوړو بسیا کړي، خو د هر څه بیې ختلې دي او په بانکونو کې پیسې په خلاصېدو دي. په کابل کې د امریکا سفارت نه لوګی خېزي، وای ځینې محرم اسناد یې وسوځول، عمله د سفارت د تخلیه لپاره چمتوالی نیسي. د اګست 14 ماسپښین 1 بجه او 10 دقیقې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ولس ته د ولسمشر محمد اشرف غني وینا خپروي چې تر ډیره خلکو ته په ډاډګیرنه ورټوله ده. غني وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا انسجام ته یې لومړیتوب ورکړی او په هیواد کې د لا بېثباتۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دمګړۍ له سیاسي مشرانو او نړیوالو ملاتړو سره پر مشورو بوخت دی چې پایله به یې وروسته شریکې کړي، خو پرې به نږدې چې دا جګړه لا ډېر خلک وځپي او د 10 کلونو لاسته راوړنې له منځه یوسي. د اګست 14 مازدیګر 4 بجې او 10 دقیقې تر عبدالرب رسول سایاف پراته د عبدالله حامد کرزي او یونس قانوني په ګډون بیلابیل سیاسي مشران او چارواکي چارچینار ماڼۍ ته رسېدلي دي. د ځینو ګډونوالو په خبره څېرې زړېدلې وې. د ولسمشر غني د یوه سلاکار وحید عمر د یادښت له مخې تر پرونه یې ځینو د مقاومت خبره کوله، نن یې یو هم نه کوي. خو یو هم ولسمشر ته په زغرده نه وایي چې واک پرېږدي، مګر تر غوږه یې ورتېروي چې د قربانۍ وخت دی او د وینې بهېدنې مخه باید ونیول شي. پرېکړه دا کېږي چې یو باصلاحیته پلاوی جوړ او سبا خطر ته لاړ شي چې له طالبانو سره د روغې جوړې وروستۍ هڅه وکړي. د غونډې تر پای ته رسېدو مخکې یونس قانوني ولسمشر ته وایي چې دی او ځینې نور سیاسي مشران پاکستاني چارواکو سبا اسلام آباد ته ورغوښتي دي. ولسمشر ورته وایي چې پاکستان ته د تګ وخت اوس نه دی. تر غونډې وروسته ځینې سیاسي مشران سره وایي چې ولسمشر ته یې باید په زغرده د واک د پرېښودو ویلی وای او بیرته هڅه کوي چې ورسره وویني، خو هغه له محب او فصلي سره بوخت دی او نه ورسره ویني. او دلته یونس قانوني د ولسمشر غبرګون قهرولی. وحید عمر ته وایي چې د ولسمشر لحاظ یې وکړ، کني پاکستان ته د تګ لپاره د هغې اجازې ته هیڅ اړتیا نشته. د اګست 14 مازدیګر 6 بجې او 10 دقیقې ولسمشر له خپلو نړیوالو همکارانو سره د وروستۍ ناستې کوربه دی. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال پیټ ویزلي سره ناست دی. دا غونډه د ښاغلي غني د ورځې په کاري اجنډا کې نه وه، خو ناڅاپه پکې اضافه شوه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د چارو ادارې مشر فضل محمد فضلي او لوی درستیز هیبت الله علیزی هم ورسره دي. د ارګ پر ټویټر پاڼه باندې په دې اړه لیکل شوي نړیوالو همکارانو ولسمشر ته د همکارۍ د دوام او د طالبانو پر ضد د ګډې مبارزې ډاډ ورکړی. د اګست 14 ماښام
د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه په یو خبرپاڼه کې په دوحه کې طالب اساس ته خبرداري ورکړې چې په کابل کې د امریکایانو ژوند له خطر سره مخ شي او یا د امریکا سفارت تر تخلیه مخکې کابل ته ننوځي نو له چټک غبرګون سره به مخ شي. جو بایدن همداراز ویلي د خپلو ځواکونو او ملاتړو د خوندي راایستنې لپاره یې امر کړی چې شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان افغانستان ته ولېږي او د بهرنیو چارو وزیر ټوني بلینکن ته یې دنده سپارلې چې له ولسمشر غني او نورو افغان مشرانو سره د افغانستان کشالۍ ته د یوې سیاسي حل لارې په موندلو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه بله خبرپاڼه کې ویلي چې انټوني بلینکن له ولسمشر غني او ښاغلي عبدالله سره په جلا جلا ډول ټلیفوني خبرې کړي دي او د ملاتړ ټټر یې ورته وهلی دی. ولسمشر ته ویلي چې د وینې تر وروستي څاڅکي به د خپل هیواد دفاع کوي. د اګست 14 ماښام 7:09 د ولسمشرۍ پر ټویټر پاڼه بل خبر خپور شوی چې د ولسمشر د حکم پر بنسټ ډګر جنرال سمیع سادات د کابل د امنیت عمومي مسؤل وټاکل شو. دی د هلمند له خونړۍ جګړې تازه راسون شوی دی. د اګست 14 ماسخوتن 9:22 ارګ د ښاغلي غني هغه عکسونه خپاره کړي چې پرون له دفاع وزیر بسم الله محمدي سره د کابل بالاحصار ته تللی دی، خو هغه پیغام ورسره نشته چې ولسمشر د طالبانو پر ضد د مقاومت په اړه هلته ثبت کړی و. تر دې دمه طالبانو ویلي چې د کونړ، پکتیا او پکتیکا مرکزونه یې نیولي دي. لوګر کې هوایي بریدونه شوي او فاریاب کې چارواکي وایي چې طالبان یې په شا کړي دي. پر بلخ له 4 خواو سخته جګړه روانه ده. د اګست 14 نیمه شپه 1:48 د طالبانو پر ضد په بلخ کې مقاومت کوونکي عطا محمد نور او په شمال کې د دې ډلې پر ضد د جګړې سمبالونکي عبدالرشید دوسم ماته خوړلې. نور دا هر څه په یوې دسیسې پورې تړلي بللي او پر خپله فیسبوک پاڼه یې په دې اړه لیکلي چې هر څه طالبانو ته تسلیم کړی شول او په خبره یې پلان و چې دا یو مارشال دوسم هم په لومه کې ښکېل شي، خو خوندي ځای ته یې ځانونه رسولي دي. ریپورټونه وایي دواړه ازبکستان ته اوښتي. پر خپل رسنیو داسې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ګڼ شمېر ګاډي په شپه کې د ازبکستان پولې پر لور روان او پر حیرتان پل باندې بند پاتې دي او ځینې سرتیري خپل نظامي کالي بدلوي او ملکي اغوندي. د اګست د 15 سهار ښار آرامه ښکاري، خو په خلکو کې ویره خوره ده او کم شمېر دولتي مامورین خپلو دفترونو ته روان دي. نن تر پرون هم د بانکونو او ATM ماشینونو ته اوږده کتارونه ولاړ دي، خو اوس تر ډیره ډالر نه بلکې یوازې یوه کمه اندازه افغانۍ ورکول کیږي. د لغمان مرکز مهترلام، د فاریاب میمنه او د ننګرهار جلال آباد هم طالبانو نیولي دي او د کابل دروازو ته په را رسیدو دي. د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل پر خپله ټویټر پاڼه یو عکس خپور کړی چې په خپل دفتر کې له یو شمېر طالبانو سره ناست یو لیکلي دي په سوله ییز ډول د مرکز او ولسوالیو واک طالبانو ته وسپارل شو. د اګست 15 د سهار 9 بجې اوس د څرخي پله زندان هم طالبانو نیولی دی او دروازې یې د زرګونه بندیانو پر مخ پرانیستل شوي. د پژواک اژانس په خپره کړې ویډیو کې ښکاري چې ډله ډله بندیان خپلې ویسرۍ او توکي په شا کړي روان دي. د اګست 15 د سهار 9:30 ولسمشر د حرمسرای په انګړ کې ناست او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په خبرو بوخت دی. امنیتي چارواکو ته یې سپارښتنه دا ده چې وضعیت باید نورمال وښودل شي چې د خلکو اندېښنه ډېره نه شي. وحید عمر چې په دې اړه یې یادښت لیکلی وایي ولسمشر د خپل دفتر رئیس متین بیک او د چارو ادارې مشر ښاغلي فضلي ته سپارښتنه کوي چې په پډوله دښته کې د بې ځای شوو پنغاړي ته د ورتګ زمینه برابره کړي، خو هغه دواړه ورته وایي چې د کابل وضعیت اوس هلته د تلو نه دی. وروسته پرېکړه کېږي چې د کابل او په ټوله کې د افغانستان د وضعیت په اړه ماسپښین 2 بجې به د کابینې ناسته کېږي او لومړی مرستیال امرالله صالح هم باید خبر شي، خو هغه ولسمشر ته له څه ویلو پرته له خپل دفتره تللی دی او یوه نامعلوم ځای ته یې پناه وړې ده. د اګست 15 د سهار 10 بجې طالب ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان تر ټولو لوی او مهم زندان بګرام یې هم نیولی او ټول بندیان خوشي شوي دي. طالبان اوس د کابل تر دروازو رسیدلي او په ځینو سیمو کې لکه د میدان ښار لوري د کابل په کمپنۍ او
میرویس میدان سیمه کې خو له سپینو بیرغونو او وسلو سره طالبان پر موټر سایکلونو سپاره پر ګزمو لیدل شوي دي. د اګست 15 سهار 10 بجې او 11 دقیقې طالبانو خبرپاڼه خپره کړه چې له خپلو وسلوالو یې پکې غوښتي کابل ته به په زور ننوځي او تر هغه به صبر کوي چې له مقابل لوري سره تر خبرو وروسته په سوله ییز ډول د واک د سیاسي لیږد بهیر ډاډمن پیل شوی نه وي. د اګست 15 د سهار 11 بجې او 19 دقیقې مخکیني ولسمشر حامد کرزي او د سولې عالي شورا مشر عبدالله سره لیدلي دي. دوی غواړي له ولسمشر غني سره په پرونۍ غونډه کې د شوي هوکړې پر بنسټ دوحې ته له طالبانو سره د خبرو لپاره با صلاحیته پلاوی ولیږي. د اګست 15 تنکۍ غرمه پر سړکونو او کوڅو د پلیو خلکو ګڼګونه ډیره شوې ده. زرګونه ګاډي پر سړکونو بیروبا کې بند پاتې دي. هر څوک هڅه کوي چې ځانونه خپل منزل او کورونو ته ورسوي. د اګست 15 غرمه 12 بجې د یونس قانوني، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، صلاح الدین روانی، کریم خلیلی، لطیف پیترام، میر رحمان رحمانی، باتور دوسم او د عطا محمد نورزوی خالد نور په ګډون شاوخوا 13 تنه چې غواړي د ولسمشر غني له مخالفت سره اسلام آباد ته لاړ شي په کابل هوایي ډګر کې بند پاتې دي. پروازونه ځنډېدلي دي. د پارلمان ځینې غړي هم میدان هوایي ته رسېدلي دي چې د دغه ډګره د ترکیش ایرلاین او کامیر وروستیو الوتنو ته ځانونه ورسوي. وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت ولیکل چې یاد سیاسي مشران اسلام آباد ته رسېدلي دي. د اګست 15 غرمه 12 بجې 11 دقیقې ولسمشر ماڼۍ پر خپل ټویټر پاڼه کابل میشو ته بیا د ډاټ لپاره لیکلي چې په ښار کې پراګنده ډزې شوي دي خو پر کابل برید نه دی شوی او دوی د ډاډه اوسي چې وضعیت کنټرول دی. د کابل میشو ترمنځ ویره په ډېرېدو ده. هټۍ او مارکیټونه په بندېدو او ښوونځي او ادارې رخصت شوي دي. د ولسمشر د دفتر مشر متین بیگ هم پر خپل ټویټر پاڼه خلکو ته ولیکل چې ورخطا کېږي د نه او ستونزه نشته. خو وروسته د ملي امنیت سلاکار حمدالله موحب وویل چې وضعیت په خرابېدو او یوه پټه امنیتي غونډه راوبلل شوه. د اګست 15 د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې د وحید عمر د یادښت له مخې دا هغه شیوې دي چې ولسمشر غني ته نور د حکومت ادارې او امنیتي دستګاه په نوم څه نه ورپاتې او دولت پاشل شوی و. دی وایي هڅه کېږي چې ولسمشر له دفاع وزیر بسم الله محمدي سره خبرې وکړي خو د هغه درک نسته. بیا د کورنیو چارو وزیر عبدالستار میرزاکوال او د ملي امنیت مشر احمد ضیا سره پر ټلیفون غږیږي او د کابل د خوندیتوب لپاره ځینې سپارښتنې ورته کوي. د اګست 15 ماسپښین 2 بجې او 9 دقیقې په ښار کې اوازه ده چې ولسمشر غني له هېواده وتلی خو هغه لا د ارګ په ګلخانې ماڼۍ کې پر څوکۍ د شاه غازي امان الله خان میز ته د ملي بیرغ ترڅنګ ناست دی او تر شا د احمدشاه بابا پر سر د تاج ایښودلو مراسمو تابلو ښکاري. د امان الله خان د نیمګړي فصل د بشپړونکي نارې وهونکی محمد اشرف غني همدلته د ولسمشر په توګه خپل وروستی ویډیویي پیغام ثبتوي. ویډیو په نیمه کې پرې شوی خو دا پیغام هم کابل ښاریانو ته د ډاټ او امنیتي مسؤلانو ته د سپارښتنو په اړه ده. د اګست 15 ماسپښین 2 بجې او 13 دقیقې ټلیفون ولسمشر ته یو مهم خبر ورکړ، د نظام د سقوط خبر. ورپسې ښاغلی محب او د ولسمشر د ځانګړي ګارد قومندان قهار کوچای ولسمشر ته ورغلل چې پی پی اس هم سقوط کړی. ولسمشر خوست د تګ لپاره د چمتووالي خبره ورته کوي خو هغه ورته وایي چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوي دي. ښاغلي غني وروسته له بي بي سي سره خبرو کې ویل چې شاوخوا کسانو یې د دفاع توان بایللی و. په ګاډي کې کېناست خو نه پوهېد چې چیرته ځي او وروسته ورته څرګنده شوه چې وطن پرېږدي. ولسمشر تر چورلکې راوستل کېږي. ښاغلی محب او د پی پی اس قومندان هم پکې سپریږي. 2 چورلکې د کابل شمال لور ته الوځي، یوه داسې لور ته چې په لومړیو کې یې منزل نه و معلوم. د اګست 15 مازدیګر 15 بجې مخکینی ولسمشر حامد کرزي پر فیسبوک خلکو ته د ډاډګرنې لپاره یو ویډیویي پیغام خپور کړی. وایي له طالبانو سره په اړیکه کې دی چې د واک لیږد ته یوه سوله ییزه لار ولټول شي.
د اګست 15مه مازدیګر 5:30 د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې طالبانو ته به هیڅکله هم تسلیم نشي او نه به هم تر یوه چاتر لاندې له هغوی سره ژوند وکړي. معلومه نه ده چې دی په دې 2 ورځو کې چیرې و او اوس چیرې دی، خو ویل کېږي پنجشیر ته تللی. د اګست 15مه ماښام 6:15 په داسې حال کې چې طالبان د پلازمینې په بیلابیلو برخو کې په ګاډو او موټرسایکلونو په ګزمو لیدل شوي او له بیلابیلو سیمو د وسلوالو شکو او ډزو ریپورټونه هم ورکول کېږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو چارسنبالی وزیر عبدالستار میرزاکوال پر خپله فیسبوک پاڼه راښکاره کېږي او وایي د ښار امنیت د کنټرول او د غلو د مخنیوي لپاره په کابل ښار کې د شپې له 9 بجو ګرځبندیز اعلانوي. د اګست 15مه ماښام 6:19 د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله پر خپله فیسبوک پاڼه پیغام لري. وایي مخکینی ولسمشر له هېواده وتلی دی. رئیس جمهور پیشین افغانستان ترک کرد. د اګست 15مه ماښام 6:20 طالبانو تازه اعلامیه خپره کړه چې کابل ته یې د ننوتلو پریکړه کړې ده. ویلي دي چې ادارې تشې او امنیتي کسانو دندې پرېښي دي. نو دوی په ښار کې د چور او تالان او خلکو ته د احتمالي ضرر د رسیدو د مخنیوي په موخه خپلو کسانو ته اجازه ورکوي چې کابل ته ننوځي، خو له هیڅ چا سره به کار نه لري. د اګست 15مه د شپې 7:09 عبدالله حامد کرزی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره یو ځای شوي دي او وایي د ګډوډۍ د مخنیوي او د واک سوله ییز لیږد لپاره لارې چارې سنجوي. د اګست 15مه ماسخوتن 10:22 ولسمشر یوه نامعلوم ځایه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکي چې د کابل ښار د ورانۍ او د وینې تویېدنې د مخنیوي په موخه نن په ناڅاپي ډول هېواد پرېښودو ته اړ شو. د اګست 15مه د شپې 10:13 الجزیره ټلویزیون یوه ډله طالبان ښیي چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې دقیقاً پر هغه ځای ولاړ دي چې نن مازدیګر ترې ښاغلي غني د ولسمشر په توګه خپله وروستۍ وینا وکړه. دا ویډیو د افغانستان د 3م اسلامي جمهوري نظام د رسمي سقوط ښکارندویي کوي. د طالبانو د دوحې دفتر مشر ملا عبدالغني برادر په یوه ویډیویي پیغام کې د خپلې بریا اعلان وکړ. د جمهوري نظام له سقوط سره زرګونه کسان په داسې حال کې د کابل هوایي ډګر پر لور په خوځېدو دي چې واردمخه ګڼه ګوڼه پکې بیخي زیاته ده. شپه ده، هغه چې د اسلامي جمهوري نظام پر سقوط خفه دي خوبونه تښتېدلي دي او هغه چې د طالبانو راتګ ته خوښ دي ځمکه ځای نه ورکوي. خو هغه ځمکه چې له څه باندې 40 کلونو راهیسې دې ته د ورته ګڼو بدلونونو شاهده ده، نن یې هغه صحنه بیا تجربه کړه چې له سینې یې یو بیرغ راایستل کېږي او بل پرې ټومبل کېږي او له دې سره شاوخوا 20 کاله وروسته د افغانستان اسلامي جمهوري دولت پای ته ورسېد.